پر کټ پروت ځوانکي زلمي خپلې رنځورې سترګې په سختۍ ورپورته کړې. د روغتون مشر ډاکټر د واټ ښایستوکي مسؤلې نرسې ته سپارښتنه وکړه چې وخت په وخت د ځوان د وینې فشار، تبه او نور معاینات وڅاري او د ستونزې په وخت کې نوموړي ته خبر ورکړي. د ځوان په پترینولو شونډو یوه د هیلو ډکه موسکا وغوړېده. سهار وختي ترڅنګ په کټ کې پروت بل رنځور زګیروي پیل کړل. شیبه وروسته یې پیاوازان په نرس پسې راغلل. نرسه په منډه راغله ترڅو چې د ناروغ تر مټ د فشار پټه تړله. ځوان اخري سلګۍ ووهله. پیوازانو یې چیغې کړې خو څه نه کېدل. پر کټ پروت ځوان د سترګو له کونجونو چې د اکسیجن کڅوړه یې پر پوزه سریښ وه د مړي کټ ته ارمانجن ور وکتل او له سترګو یې دوې غټې اوښکې د نریو بریتو خواته روانې وې. د دې اوښکو په سیند کې هم د مړي او پیوازانو تت انځورونه ښکارېدل او هم یې خپل مرګ او ژوند سره غاړه غړۍ ولیدل. شیبه وروسته د ځوان میرمن راغله. واټ ته په رارسېدو یې چغې پیل کړې. د ځوان په سترګو کې لا هم ارمانجنې اوښکې ځلېدې. د میرمنې چغو یې توه زړه بوټ راوویست. ساه یې په زوره اخیستله. نرسې هڅه وکړه چې میرمن یې وپوهوي چې ناروغ ته د ژړا پر ځای باید ډاډ ورکړل شي، خو لا هم په واټ کې څو چغو ازانګې کولې. ځوان شدید د شاک خوړلی و. درملنه یې ستونزمنه وه. څو ځلې ډاکټرانو وپتیله چې پیوازان یو ډول وپوهوي چې د ناروغ درملنه ناشونې ده، باید کور ته یوسي. خو د روغتون مشر ډاکټر وویل چې د ځوان ناروغۍ درملنه پکار ده او دا کار ممکن دی. که موږ او تاسې مرسته ورسره وکړو، پیوازان یې وپوهوو، له وخت تېرېدو سره یې ناروغي له منځه ځي. وړاندې تر دې چې مشر ډاکټر نورې خبرې وکړي، ښایسته نرسې ته یې مخ ور واړاوه. دا کار ته کولی شې، زه در باندې باور یم. هیله ده چې له زړه نه دا کار وکړې. د ځوان میرمنې د ښایستوکي نرسې نازونه کړنې او له ځوان سره تشریفاتي چلند نه خوښېده. نرسې که هر څو میرمن له دې نزاکتونو خبره کړه، مګر د میرمنې زړه داسې انګېرله توه بنه ده. د دې پر وړاندې میړه ته اداګانې کوي. تا به ویل چې نرسه خدای د ځوان د درملنې لپاره پیدا کړې ده. پر پستو ورېښمینو ګوتو به یې پر قاشوغه پیریني، مستي او نور خوراکي توکي په خوله کې برکول. د لاس ګوتې به یې پر خپلو پستو لاسونو کېکاږلې. شیبه په شیبه یې چپرکټ ته راتله. له خمار او خیال ډکې سترګې به یې د ځوان په سترګو کې خښې کړې او دومره په ناز به یې خبرې ورته کولې. توه مور نازولي ماشوم ته یا یو غرق مین خپلې محبوبې ته د پسرلي په شاعرانه شپه یوازې د مینې یا عشق کیسې کوي. ځوان به رنځورې سترګې په خوند ورپورته کړې، خو د خبرو سیکه یې نه درلوده. شونډې به یې واکړلې او ژېړو وچو اننګیو به یې پټه ځلا وکړه. کومه شیبه به چې نرسه په واټ کې نه وه، ځوان به ناروغې سترګې ګردې ورپسې وګرځولې. د مشر ډاکټر په لارښوونه یې ځوان ناروغ ته ځانګړې کوټه ورکړه. داسې کوټه چې تر کړکۍ د باندې ښایستوکې ننداره کېدله. یخه او تازه هوا به راتله. مرغان به یې لیدل او د مرغانو له سندرو به یې کیف اخیست. ځوان ته یې د مینې او نوي ژوند احساس ورکړ. ځوان قرار ښه کېده. اوس یې څېرې سرخي کړې وه او سترګې هم بیدارې پورته کولې، خو لا یې هم درملنې او مینې ته اړتیا وه. لا هم ځوان د دې جوګه نه و چې پورته شي، کینی او خپله خوراک وکړي. ښکلې نرسې خپله روۍ درملنه ربانه ساتلې وه. مشر ډاکټر یې له دې کاره ډېر راضي و. ځوان به ډډې پورته کړې.
هڅه به یې کوله چې پورته شي خو دومره زور به یې نه درلود. سهار نرس اتاق ته ورغله. ځوان اشاره ورته وکړه چې غواړي په کټ کې کینی. پیوازه یې د باندې وتلې وه. نرسه وغوړېده. په خوښیو یې دواړه لاسونه د ځوان تر غولو ورتاو کړل او په احتیاط یې په چپرکټ کې کېناوه. شاته یې بالښت ورته کېښود. ځوان مسکی شو او نرسه یې لا هم لکه مهربانه مېرمن یا محبوبه تر څنګ ناسته وه. شېبه وروسته ځوان لومړی د نرسې له لاسه ډوډۍ واخیسته او په خوند یې خولې ته پورته کړه. بیا یې ښي لاس په خوند د نرسې تر ملا تاو کړ. نرسې له چپرکټ په ورختایي لاندې ټوپ کړ او په بیړه له خونې ووته.